د بردیر په ګڼه ګوڼه کې د چای دا وړوکی هوټل د تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې د سیمې د خلکو د ناستې مجلس او دمې یو پیژندل شوی ځای دی. خلک یې د ګلي هوټل په نوم پیژني. هغه ځای چې د چای له تودې پیالې سره پکې د کلونو خاطرې هم تازه کیږي. د ورځې له پیله تر ماښامه د چای مینوال دلته راځي. ځینې د چای د ځانګړي خوند لپاره، ځینې د ملګرو لیدو ته، او ځینې بیا د ورځني ژوند له بوختیا او د څو شیبو دمې لپاره. د هوټل مالک باچا رحمان وایي د دوی د چای د خوند راز په سوچه شیدو، د ښه معیار چای پتې او د چای د جوړولو په هغه پخواني طریقې کې دی چې له کلونو راهیسې نه ده بدله کړې. تقریبا 30 سال 35 سال زموږ شو دا هوټل مونږ کوو. مونږ 15 ورونه د هغې سره په روزګار یو او دا د موږ خپل پرمونه دي، خپله غوړه تور چای چې دي د موږ 1 نمبر وي. دغې دپاره د ترش زیات دا موږ ته پته نه لګي چې یاره د وړي ګڼه ده که د ژبې ګڼه یو شان ګڼه یې زموږ هوټل سیالانه خلک ډېر زیات راځي چې که دا باجوړ نه وي، که د تیمرګري نه وي، که تالاش نه وي، که د خال نه وي، که د بټخین، څومره سیالانه خلک ټنل ته ځي چکر باندې به دلته خامخا به چې څکي بیا به ځي. خو د ګلي هوټل کیسه یوازې د چای تر یوې پیالې محدوده نه ده. د دې ځای پخواني مشتریان وایي هوټل له کلونو راهیسې د سیمې د خلکو د مجلسونو او ناستو یو پیژندلې شوې پته هم ده. دلته هره ورځ مشران او ځوانان راټولیږي، چای څښي، د کلي او سیمې پر حالاتو خبرې کوي، د تیر وخت خاطرې تازه کوي او د ورځني ژوند بېلابېل موضوعات سره شریکوي. د چای بوی، د خلکو مجلسونه او د کلونو پخوانی پیژندګلو د دې هوټل فضا ته یو ځانګړی رنګ ورکړی دی. د ګلي چای ډېر مشهور چای دی، وړی جمع په ده باندې ماشاءالله ښه راشي او ډېر ښایسته ذایقهدار چای دی او دلته راشو لږ ساعتې دمه شو، ګپ شپ ولګو او چای وڅښو بیا روان شو. د ډېر وخت نه د دې ګلي دا چای موږ څښو خو ډېر مزیدار دی. لکه چې د هر ځای نه چې راشو نو وایي د چې ته ځان د مازدیګر را رسو او ذایقه یې هم ډېره مزیداره ده او بس خوښ هم دی. په تیرو 3 لسیزو کې وخت بدل شوی، بازارونه بدل شوي او د چای ګڼ نوي هوټلونه جوړ شوي، خو د ګلي هوټل د چای پخوانی خوند او د خلکو د مجلسونو دود لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د بردیر د خلکو لپاره د ګلي هوټل یوازې د چای څښلو ځای نه دی، دا د ملګرو د لیدو، د خبرو د شریکولو او د پخوانیو خاطرو د تازه کولو هغه ځای دی چې د چای له هرې تودې پیالې سره پکې د 3 لسیزو کیسه بیا راژوندی کیږي. جاوید ملنګ، شال نیوز، بردیر.